زمونږ حکمرانان هم وایي ټول وخت به په دې کې ضایع او برباد کړي. مونږ احتساب کوو، مونږ احتساب کوو، مونږ احتساب. یو ته وایي ته چورې، بل ته وایي ته چورې. دا ټول یو شان دي. ګوره ځکه زه دا خبره صفا کوم، زما بعضې کلیپونه خلک غلطې فایدې لي، وایي دا د فلانۍ پارټۍ ملګری. زه د هېڅ پارټۍ ملګری نه یم. چې سمه خبره څوک کوي ملګری یم، چې غلطه هر څوک کوي ردونه مې هم پې کړي او بیا هم پې کوم. الحمدلله بیا هم پې کوم، بیا هم پې کوم. هر پارټۍ کې هم شته او غلط هم شته. څوک زه چونکې د دین یو طالب علم یم، موږ د هر چا کردار ته د دین په نظر ګورو. څوک چې د دین لپاره قدم اوچتوي، که دا هر څوک دی موږ یې تایید کوو. او د چا قدم چې د اسلام او د دین خلاف اوچتېږي موږ یې مخالفت کوو، که دا هر څوک دی او که د هرې پارټۍ والا دی. دا د یو سړی نه وایي چې دا فلانۍ پارټۍ والا فلانۍ پارټۍ والا دی. دی ټولو ملک له څه خیر نه دی ورکړی. ما ته دې څوک ثابته کړي که نه چا ملک له څه خیر ورکړو. یو ته غل وایي او بل ته غل وایي. یو وایي زه د غل احتساب کوم. څه احتساب دی وکړو؟ 100 روپۍ دې ترې واخیست. قوم ته څه فایده راووته؟ دا قوم کومه ورځ او شپه د دوی ښه شوله؟ ملک کم طرف ته په ترقۍ لاړو چې ته وایې زه ما دا وکړه، بل وایي ما دا وکړه. او چې خبره راشي نو هر یو بېدینه، هر یو سیکولر پارټي بس خوله به یې وازېږي د اسلام خلاف او د مدرسې خلاف او د عالم خلاف. په ارام کښېنه، ملک تاسو تباه کو. په پاکستان کې یو شیخ القرآن شیخ الحدیث صدر نه دی راغلی. په پاکستان کې یو صدر وزیر اعظم شیخ القرآن شیخ الحدیث نه وزیر اعظم راغلی، نه صدر راغلی، نه د اسمبلی سپیکر راغلی دی، نه گورنر راغلی دی. دا څه چې کړي تاسو کړي، دا چې لوی لوی ډګرۍ د سره دي چې ما په لندن کې سبق ویلی او بل ما پلاني ځای کې سبق ویلی دی او پلاني ځای کې سبق ویلی. څوک د یو ځای نه فارغ دی او څوک د بل ځای نه. دا چې په کوم تعلیم فخرونه کوئ، دا د هغه تعلیم نتیجه دی چې عمل کې تباه او برباد کړی. او کم تعلیم چې د اسمان نه نازل دی وحي، هغې ته ستاسو سترګه خړه ده چې هغه د دې ملک دپاره هم پکې فایده ده، په اسلام کې او په دین کې، او د قوم دپاره هم پکې فایده ده، او د دنیا ګټه هم ده او د آخرت ګټه هم ده. عمر رضی الله عنه نه چلی زده کا. اخیری خبره کوم، احتساب خلک داسې کوي. د عمر رضی الله عنه اصول ده چې څوک به دا صحابي چې عتبه ابن غزوان دا به یې وروسته په بصره باندې ګورنر کو. په بصره کې دا گورنر نو چې کله دی د بصرې گورنر نو هر گورنر ته دا اډر د عمر فاروق رضی الله عنه په دور حکومت چې دا به حج له راځي، او چې حج ته به راغه نو په مینا کې به ټول حاجیان خو راغونډ شو که نه، د هرې علاقې نه به راغلي، پاکستان او افغانستان او مصر او شام او عراق او فلان، ټول د هرې علاقې خلک به ناست، او د هرې علاقې گورنر به پاسو وای پاسېږه عمر رضی الله عنه پاسه، او خپل قوم به مخامخ ناست وای وایې د بارکې شاباش. هر کال به د احتساب وایې د کې څه غلطي ده، څه ظلم یې کړی دی، د چا حق یې تباه کړی دی، کوم مجرم ملګرتیا خو یې نه ده کړې، کوم مجرم خو یې پرېښی نه دی بغیر د سزا نه. دا ده لکه چې یو گورنر سره دا فکري چې دا زما صدر یا وزیر اعظم به ما هر کال د خپل قوم په مخ کې ودرئ، په دې شی باغ کې یا په دې وزیر باغ کې یا په یو بل لوی ګراوند کې، او مخامخ به دا خلک پاسېږي او په ما باندې به اعتراض کوي. دا به غلطي وکړي، دا به کرپشن وکړي، دا به ظلم وکړي، دا به چا سره زیاتې وکړي، سوال نه پیدا کړي. دا د عمر رضی الله عنه نظام. نو دې هم راوغوښتو، راغو چې دی راغو نو د صحابو ډېر عجیبه مزاج. زمونږ خلک وایي نه نه جي ما زه د صدر یم، زه د وزیر اعظم یم، پخپله یې غواړو. د جمهوري نظامونو کې یو دا نقصان هم دی چې مشري به پخپله غواړي. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک پخپله مشري غواړي موږ یې ورله نه ورکوو، د سره د الله مدد هم نه وي، د سره د الله مدد. یو دا چې قوم تا ته وایي ته زمونږ مشر شه، خلک درته وایي چې هلکه ته ښه سړی ته زمونږ مشر شه، نو د سره د الله مدد وي چې خلک درته وایي. او چې ته پخپله وایې چې نه زه، نو د زه سره د الله مدد بیانوي. صحابه کرام به دا مشرۍ نه خوښول، دې نه به یېرېدل، د ګورنرونو به یېرېدل، د مشرۍ نه به یېرېدل، دې نه به یې ځان ساتل. عتبه ابن غزوان چې راورسېدو مکې ته د حج په موقع کې خپله استعفا یې عمر فاروق رضی الله عنه ته ورکړه چې جي زه د الله عبادت او بندګي کول غواړم نور، او بس چې څه خدمت مې کړی هغه دې الله قبول کړي، خو دې مشرونه مې نور وساته، دې ګورنرۍ نه مې وساته. هغه ټیم به ورته والي ویل، اوس ورته ګورنر، نور زه دا والیتوب نشم کولی. عمر رضی الله عنه ته نه
ستا په شان متقي د نبی علیہ السلام زوړ ملګری پرهیزګار د به تهجد ډېر زیات د عادت او تهجد به کول تقوادار او جړاع دعاګانې ډېر پرهیزګار انسان داسې پرهیزګار انسان چې ستا مشري ته فکر کې د الله مددونه به نه راځي چې شپې الله ته جړا کوي د دې په قوم به الله رحم نه کوي نو عمر رضی الله تعالی عنه دا درخواست او دا استعفا ستانه منظوره ده ته به واپس ځې بصرې ته او بیرته به په خپل هغه ګورنرۍ باندې به حال کېږي ځکه ستا په باره کې چې کوم رپورټونه را روان دي تا نه مسلمانان ډېر سخت خوشحاله دي ستا د وجې نه ډېر برکات الله رب العالمین نازل کړي دي دی ډېر زیات خفه و پریشان و چې دا ولې ما ته بیا مشري او ګورنري راکړی شو مونږ خو خلک ورپسې لیوني پیسې ورکوي او دې دپاره خلک اخلي انسانان اسلام آباد کې کله کله منډیانې لګي که نه خلک اخلي د ایم این اے او ایم پی اے ګان خرڅېږي لګي هلته بولي لګېږي یو ځل یو پارټي اخلي بیا بله پارټي اخلي او بیا پې خلک سپک سپک نومونه ږدي دا فیسبوک یې ته ډک کړ صحابه دا خلک نو صحابه کرام به دا شی لته به یې دې له ورکوله مشري به یې نه غوښتله دا به سبا قیامت کې زه د الله په دربار کې ودرېږم څه چل به کوم ما نه به الله تپوس کوي د دې قوم په باره کې دوی یو دعا وکړله سبحان الله دا د کرامت دی د دې صحابي عتبه ابن غزوان چې دا دعا د قبوله شوه الله ته یې وژړل یا الله امیر المؤمنین ته مې استعفا پیش کړله هغه خو منظوره نه کړله یا الله نور زه مشري نشم کولی سبا قیامت کې به ستا مخې ته بیا شرمنده ولاړ یم زما نه کوم ځای دی د دې خلکو سره ونه شي یا الله ما بصرې ته ونه رسې یا الله کوم علاقه کې چې ګورنر کوي دعا وکړه یا الله ما هغې ته ونه رسې په دې لاره کې پې بیماري راغه او وفات شو او هغه ځای ته ونه رسېده هغه دعای الله سبحانه وتعالی قبوله کړه صحابه حیران شو عمر رضی الله عنه څومره عجیبه انسان د مشرۍ نظام دعای په دې وخت کې چې دی به وفات شو د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم په دې تاریخ کې په دې واقعاتو کې زمونږ ستاسو لپاره ډېر عبرتونه پراته دي زما محترم ورور د دې صحابي خدمت ته وګورئ کردار ته وګورئ د اسلام دپاره او بیا وروسته اخره کې دې ته وګورئ چې دا هر څه د الله دپاره کړي بیا مشري او دغه رنګه لیډرشپ دا هم نه غواړي بلکې د الله رب العالمین نه بدله غواړي او د الله عبادت او بندګي کول غواړي موږ تاسو هم دا پکار ده چې د الله د دین خدمت کوو که د الله د دین دپاره کومه منډه وهو کوم عبادت کوو چې دا زمونږ خاص د الله د رضا دپاره وي دې کې څه غرضونه د دنیا لالچونه دا پکې نه وي د انسانانو نه په دې کې تمې نه وي په دې باندې الله رب العالمین د انسان مرتبه اوچته والله سبحانه وتعالی په دې رضا کېږي